سپېڅلي رب په نامه د واک ټلویزیون درنوونکو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږو بجو مهمو او وروستیو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان پر وضعیت د جاپاني چارواکو سره د ملګرو ملتونو د استازو خبرې. د روغتیا نړیوال سازمان له مشرانو سره د روغتیا وزارت د سرپرست لیدنه. د هوا په سړېدو سره کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ زیاتېدل. او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پولیسو تښتول کېدل. زه عمر افغان یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازو د جاپان پارلمان له غړي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. UNDP پر ایکس لیکلي جاپان د G7 هیوادونو یوازینی آسیایي غړی دی چې د افغانستان د ټیکاو او د ښځو د ځواکمنتیا ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي د جاپان د پارلمان له غړي سره د سیمه‌ییز ملاتړ پر ارزښت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازبرۍ دفتر یونما د دغه تصویر په خپرولو سره لیکلي افغانستان 8 کاله مخکې په همدې ورځ د نومبر 19 د ملګرو ملتونو غړی شو. یونما زیاته کړې چې د افغانستان له لوري د ملګرو ملتونو له منشور سره د یو ځای کېدو سند افغان استازي عبدالحسین عزیز لاسلیک کړو. یونما ویلي د افغانستان ترڅنګ ایسلند او سویډن هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د سرپرست حکومت اداري مرستیال په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له لوري د تاریخ تیر او کم کیفیته درملو او روغتیایي کیټونو د ویش په اړه اندېښنه ښودلې ده او له نړیوال روغتیایي سازمان یې د دې کار د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نوموړي دا موضوع د نړیوال روغتیایي سازمان د ختیځې مدیترانې د سیمې له مشر حنان حسن بلخي سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د روغتیا نړیوال سازمان ختیځې حوزې له مشر حنان حسن بلخي سره د یونیسف ختیځې حوزې له مشر د بیل ګیټس بنسټ له استازي او یو شمېر مسؤلینو سره کتلي دي. د یادو وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کتنه کې افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر پراختیا، پولیو واکسین، د ساري ناروغیو کنټرول، د نړیوالو مرستو جلب او همکاریو خبرې شوې دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر غزني پوهنتون ته د رسمي سفر پر مهال په یاد پوهنتون کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 4 لوی بنسټیزې پروژې منظورې کړې. په دغه پروژو کې د غونډو او کنفرانسونو عمومي تالار جوړول، عمومي کتابتون جوړول، د کرنې پوهنځي لپاره د څیړنیز فارم جوړول او د پوهنتون د عمومي جومات پراخوالی او بیا رغول شامل دي. په دې وروستیو ورځو کې د کابل ښار اوسیدونکي د برېښنا له پرچاوۍ سر ټکوي. دوی وایي د ژمي له نږدې کېدو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په 24 ساعتونو کې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا لري. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین د کابل ښار د برېښنا د پرچاوۍ لامل د ژمي له رسېدو مخکې د برېښنا د مزو ساتل ګڼي. دوی دغه راز زیاتوي چې په پلان کې لري چې په ژمي کې د پرچاویو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي هڅه کوي نړیوال بانک کابل ته د پنجشیر اوبو د انتقال پروژې مالی ملاتړ ته چمتو کړي. د یاد سازمان مسؤلینو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتنه کې ویلي دغه سازمان چمتو دی چې د افغانستان حکومت سره له نږدې همکاري وکړي. بلخوا په یوه تازه بولۍ کې د $3,000 په ارزښت د پنجشیر له کانونو راایستل شوي څه باندې 6,000 قیراته زمرود پلورل شوي دي. د پنجشیر د والي بیان سیف الدین لټون وایي دغه زمرود د دې ولایت له 4 کانونو راایستل شوي او پر کورنیو سوداګرو پلورل شوي دي. په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي ویلي د ایران او افغانستان د ریل اړیکو پراختیا په لومړیتوب کې ده. قومي دغه څرګندونې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له پلاوي سره په کتنه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د زرنج کندهار او زرنج هرات د ریل پټلیو په هکله هم ځینې ګامونه اخیستل شوي دي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د کرنې ریاست د تورخم قرنطین کارکوونکو له پاکستان وارده شوې 19 ټنه خوسا اوږه بیرته دغه هیواد ته ګرځولې ده. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه چین او روسیه لیواله دي چې دلته خپلې پانګونې زیاتې کړي. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر روسي پانګوالو د سرپرست حکومت له اقتصادي مرستیال سره په کتنې کې ویلي چې غواړي افغانستان کې د زیربناوو صنعت سوداګرۍ ترانسپورت کرنې او اوسپنې پټلۍ او روغتیا برخو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلینو هم د افغانستان د نفتو په استخراج کې د چینایي پانګوالو د لیوالتیا خبر ورکړی دی. له هیواده بهر پاکستاني رسنیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو له قوله لیکلي چې په بانو سیمه کې ناپېژانده وسلوالو و پولیس تښتولي دي. بانو کې د پولیسو په وینا دغه وسلوالو لومړی پر یوه امنیتي پوسته برید کړی او بیا یې ترې اوه پولیس له ځان سره بیولي دي. حزب الله د امریکا د اوربند وړاندیز مني. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې لبنان او حزب الله د امریکا له لوري له اسرائیلو سره د اوربند وړاندیز مني خو په منځپانګه خبرې کوي. رویټرز د لبنان د لوړپوړو چارواکو له قبله راپور ورکړی چې هغوی د روانې جګړې د ختمولو لپاره جدي دي. حزب الله او لبنان له اسرائیلو سره د اوربند وړاندیز داسې مهال مني چې د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې تازه اسرائیلو پلازمینه بیروت کې هوایي برید کړی چې په لړ کې 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې امریکا د دوشنبې په ورځ ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د حماس مشرانو کوربتوب وکړي. وی ترکیې ډیپلوماټیکې سرچینې هغه راپور رد کړی چې ګواکې د حماس سیاسي دفتر ترکیې ته انتقال شوی او زیاته کړې ده چې د حماس غړي یوازې کله ناکله ترکیې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان میتو میلر که څه هم دغه موضوع تایید کړې نه ده خو ویلي دي چې د حماس ځینې مشران د دغه هیواد تر تعقیب لاندې دي. نن سهشنبه د مسکو او کیپ ترمنځ د روانې جګړې 1000 ورځې پوره شوې. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې اوکراین کې لسګونه کسان د دغه جګړې د 1000مې ورځې د نمانځنې په مناسبت واټونو ته راوتلي وو. راوتلي کسان وایي ټوله تمه یې د روانې جګړې ختمېدو ته ده څو دغه وضعیت بل کال ته ونه غځېږي. او وروستی خبر مو د سپورت له ډګره دا چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ځوانانو کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزه سیالیو په لړ کې د خپلې درېیمې لوبې د ترسروي په موخه سبا چهارشنبه د پاکستان 19 کلنو کم عمره لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. افغان ځوانانو په یاده لوبډلۍ کې تر دې دمه 2 لوبې ترسره کړې او دواړه یې ګټلې دي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښې چارې.